دا 50 منځونه چې معراج کې ورته ورکړی شو او په شپږم اسمان کې موسی علیه السلام خواته راغو بیرته راتلو وایي څو منځونه یې درکړه په امت څو منځونه فرض شو وایي 50 وایي دا ډېره ګرانه ده ان امتک لا تطیق لذلک ستا امت د دې طاقت نه لري ورشه الله تعالی ته بیرته ولاړ شه او ووایه چې دا کم کا نو زمونږ ستاسو دپاره نبي علیه السلام تللی دی که نه هغه ته خو چې 100 منځونه م ورکړی وی کول به یې که نه به یې کول هغه پیغمبر تکړه ټوله شپه به ولاړو په عبادت هغه خو زمونږ دپاره بار بار الله ته لاړو یا الله دا کم کا یا الله کم یې که زما امت کمزوری دی کمزوری دی او بیا د موسی علیه السلام شفقت مونږ سره وګورئ د پیغمبرانو کې داسې یو رحم او شفقتي چې په مونږ باندې موسی علیه السلام شفقت په دغه ځای کې کړی حتی چې هغه 50 خبره 15 منځونو ته راغه او الله تعالی وفرمایل چې ستا امت به کوي 15 منځونه اجر به د 50 ورکوم ځکه زما یو فیصله چې یو ځل جاري شي هغه به زه نه اخلم نو عادت مې درته کم کو خو اجر درته نه کموم الله اکبر دا څومره د امت فضیلت دی چې زموږ 15 منځونو ته ملا ماته ده 15 منځونه اجر د 50 منځونو الله سبحانه وتعالی مونږ ته راکوي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په امت باندې شفقت دی مهرباني ده او رحم دی